دیزی او راجپال نه اول تپوس کوي وی راجپال ته یې هغه ورته وی او زیم مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم توهین کی کتاب تالی کړی دی او وی او مالی کړی دی هغه ځای باندې په یو خنجر باندې جهنم رسید کوي او بیا د گرفتاریږي په عدالت کې د مقدمه لړاویږي قائد اعظم محمد علی جناح د در طرف نه وکیل دی دته یو افر ورکي وای ورته ته صرف د جج د وړاندې دومره قدرې ووایه چې ما کوم وخت کې دغه کار کو او دا د نبی علیه السلام توهین کوونکې ما جهنم رسید کو هغه وخت کې زه په هوش او حواس کې نه وم دی چې څنګه جج ته مخامخ کیږي جج صاحب ترنه تپوس کوي تا چې دا قتل کړی دی دا تا په ہوش و حواس کې کړی دی دی ورته وی جج صاحب میں نے اپنی پوری زندگی میں اگر کوئی کام ہوش و حواس سے کیا ہے تو وہ محمد عربی کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہے میں نے ہوش و حواس میں راجپال کو قتل کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا امانت شاہ حقانی صاحب حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب مفتی فتح غفور صاحب تاج و تخت ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت قادیانیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت نعرہ تکبیر حضرت مولانا اللہ وسائی صاحب ابھی یہ کتاب لکھلے دے چمنستان ختم نبوت کے گلہائے رنگا رنگ ابھی کی واقعہ لکھی فرمائی سن 1953 پر تحریک ختم نبوت کے چہر کلا حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ کم چھ دا مجلس احرار دویم امیر ہو اور دا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پا وفات باندے دا مجلس تحفظ ختم نبوت امیر جوڑ شوے ہو آغا عظیم ہستی چچڈیل جیلون سکلیو دا قادیانیت پا مقابلہ کے دا آغا عظیم ہستی دا چکل پلار یہ دا جون او دا مرک پا کشمکش کے دے او دا پس اطلاع رازی چستا پلار ستا سر دا خپل جون اخیرنے ملاقات کول غوانی او دیر بیمار دے ہاگا دا مرک پا بستر باندے پا مرض الموت باندے پروت دے لہذا کو تاسو دا اجازت دا پارا درخواست ورکے او انتظامیہ تاسو تا صرف دے حقی دا ملاقات اجازت در کی حضرت قاضی سے بوائی وی ما چکل درخواست پیش کو چی زمان دا خپل والد سے سرا ملاقات